अस्सलामुअलैकुम امنیات محبت چینل کې تاسو هر کله دې ما تاسو د پاره نن یو داسې تعویض راوړلو تاسو په فرمایش باندې چې ما ته ډېر خوندې ډېر ورونه میسیجونه کوي چې مونږ ته داسې تعویض راکا چې مونږ چا سره محبت لرو او څومره حد پورې لرو چې مها انسان هم مهنه زیات محبت مونږ سره لري او محبت زړه کې مونږ د پاره د محبت اور پیدا شي چې څنګه زمونږ په زړه کې مها د پاره دی مونږ خو خپل محبوب سره ډېر زیاته مینه کوو خو زمونږ محبوب چې کوم دی هغه نورو خلکو پسې ګرځي او مونږ سره کانټیکټ نه ساتي مونږ نه کناره اختیاروي او ډېر خوند راته دا میسیجونه کوي چې زمونږ هسبند دی هغه نورو ښځو سره تعلقات جوړ کړي دي او مونږ ته په ښه نظر باندې نه ګوري مونږ ته ډېر سپک ګوري او د نورو ښځو قدر کوي زمونږ قدر نه کوي چې نورې ښځې ورته څه وایي ما هو خبره مني او زمونږ خبره نه مني او همدغه شانتې ځوانانو چې کوم میسیجونه په وټساپ باندې کړي دي چې مونږ ته تعویض راکا چې هغه موږ خپل محبوب دپاره وکړو زمونږ معشوقه موږ نه خفه شوي ده زمونږ انډیوالان موږ نه خفه شوي دي او د څو ورځو کې نه ماته لګاتار میسیجونه راځي چې زمونږ په فیملی کې موږ نه د خاوند طرف نه چې کوم د هسبند طرف نه فیملی وي لیورونه شولو خواښې شوله اندرېندې شولې هغه موږ نه خفه دي موږ سره یې نه لګي او زمونږ هسبند ته وایي چې دې ته ډیوورس ورکړه تا پرېږده نو د هغو خویندو ورونو دپاره دی زه په دې ځای کې د چا نومونه نه اخلمه دا زه په هره یوه ویډیو کې وایم چې څوک خپل نومونه راولیږي د مزاج معلومولو دپاره د عادت ویستنو دپاره یا څوک خپله فصلا خبره ما سره شیر کړي نو زه هغه په کمنټونو کې او په ویډیو کې لکه زه چاته نه وایم چې تاسو لکه ماته دا میسیجونه چا کړي دي بس دا میسیجونه ماته چا کړي وي د دو خبرو په باره کې چې د کومې خبرې ما تاسو ته وکړلې نو مها خویندې او مها ورونه چې کوم دي هغه د ویډیو چې کله وګوري هغه ته پته ولګي چې دا ویډیو زمونږ دپاره دی او دا تعویض نوراني تعویض دی په دې کې د الله نومونه لیکل شوي دي د دې تعویض به ډېر زیات احترام کوئ تعویض چې کوم خویندې په پیریډس ورځو کې وي هغه به د تعویض طرف ته نه راځي هغه به د نه پرهیز کوي او کم اورونه چې کوم وي هغه چې په غسل کې وي هغه باندې غسل واجب شوی وي نو بهتره ده چې هغه ورونه چې کوم دي هغه د تعویض نه کوي ولې چې دا کې د الله نومونه لیکل شوي دي نو ګناه به تاسو ته هم درځي او په ګناه کې به در سره زه هم شریک وم ځکه زما هر خلاصول دی تاسو ته مکمل صفا بیان کول چې تاسو ویډیو وګورئ چې تاسو نه ورکې غلطي ونه شي او چې تاسو دا څنګه تعویض د شریعت دی چې د شریعت په مطابق باندې د تعویض ولې چې کوم شریعت دی چې هغه باندې د تعویض وشي نو تاسو به د تعویض رزلټ په خپل سترګو باندې وګورئ اوس چې دې کې کم خويندې اورونه په د تعویض باندې شک کوي چې دا موږ ته رزلټ راکړي او کنه نو هغه د خپل ایمان ته وګوري چې هغه ایمان مضبوط دی او کمزور دی ولې چې په دې تعویض کې د الله نومونه لیکل شوي دي کچري تاسو د الله په نومونو باندې شک وکړلو نو داسې وګڼئ چې تاسو ایمان ډېر زیات کمزور دی ولې چې د الله په نومونو کې د الله په قرآن کې د شک څه ځای نشته دی چې اکثر خلک تعویضونو کې دا وایي که صفلي کې وایي نو هغه څه ګناه نشته دی یا نورو کې وایي د هغه څه ګناه نشته دی خو د داسې کوم یو تعویض وي چې په هغه کې د قرآن الفاظ استعمال شوي دي الله نومونه پکې استعمال شوي وي نو بیا په هغه تعویض کې چې کوم دی شک نه دی پکار نو چې کوي وایي کوي چې نه کوي ویډیو سکپ کوي بالکل نورې ویډیوګانې وګورئ نور تعویضونه ځان دپاره وګورئ زما یوټیوب چینل کې خو چې چا بروسه او د چا یقین په الله باندې مضبوط وي نو هغه خویندې ورونه دې ته تعویض وکړي او دې ته تعویض ولا چې کوم اثرات دي چې څو مره فایده به ورته ته تعویض ورکوي نو د ده ولا اثر به هغه انسان په خپلو سترګو باندې وګوري چې کم دا کوي خو د ده تعویض یو چند شرایط دي چې هغه به تاسو ډېر زیات خیال ساتئ چې تاسو نه پکې میسټیک ونشي او تاسو نه پکې غلطي ونشي ولې چې د ده تعویض تاسو باندې الټا اثر نشي کېدلی چې مثال دا د قرآن ولدي د الله نومونه دي ورکې او بسم الله شریف ولا عادات دی ورکې دې د وجې نه د ده تعویض به ډېر زیات احترام د تعویض شرط دا دی چې تاسو 8 ورځې پورې کوئ نور تاسو ته د ګمراه لپاره هغه د استعمال کی او د دې تعویض ولا شریعت تاسو ته پهلا وایم چې د لپاره چې کمی خويندې په پیریډز کې هغه به نه کوي چې کم ځوانان په غسل واجب شوي هغه ځوانان به نه کوي دا به تاسو یقین پوښتنه سره کوي چې تاسو په یقین کې لږ هم شک وي نو تاسو دا تعویض به نه کوئ ولې چې دا تعویض چې کوئ نو یقین به پوښتنه ساتئ بل دا چې دا تعویض به تاسو د زعفرانو سره لیکئ زعفران او ارکه ګلاب به تاسو واخلئ دکان نه چې دا په هر یو دکان کې ارکه ګلاب اویلیبل دي
اکثر خلک یې په مړو باندې اچي او اکثر خلک دا ارګ ګلاب چې کوم دي دا خوشبو د پاره استعمالوي او زیاته تر خلک چې کوم دي دا ارګ ګلاب د خوشبو د پاره لګي وبو کې واچي هغه باندې لامبي دا ډیر زیات ایزي اساني سره په 20-30 روپۍ باندې بوتل ملاويږي او زعفران چې کوم دي تاسو به زعفران واخلي بیا به د جوړو نه خپل کې صحیح جوړه کوي یو سپین کاغذ به راواخلي او دا لازمي دي چې تاسو دا راواخلي سپین کاغذ چې هغه باندې لکيري نوي شوي او هغه ته کاغذ چې کومي وړاندې نوي استعمال شوی تاسو به اول صفا سوترا ولمبي او داس به وکړي ځان پورې به خوشبو ولګوي څلور وړه صورتونه وایي تل کوسي به ځان باندې چوف کوي چې هغه کوم یو تعویذ هم وي چې تاسو خپل اثر کوي دا لازمي دي کله چې تعویذ نوي چې غوړټه اثرات نه کوي خو بیا هم تاسو ته پکار دي چې تاسو خپل اثرات وکړي ولې چې کوم موکلات په هغه کې کې موجود وي کمرې کې چې کوم ځکه تاسو تعویذ لیکي نو چې هغه موکلات تاسو ته نقصان ډیر نه کوي نو دې وجه نه تاسو خپل اثر وکړي د قبله طرف ته مخ کوي سار وو په سجدي باندې کېږدي او د تعویذ د لپاره وو الله نه سوال وکړي چې الله موږ د تعویذ کوو چې محبوب د لپاره خزي خاوند د لپاره فیملی کې چا د لپاره انډیوال د لپاره چې چا د لپاره کوي د تاسو هر چا د لپاره کولی شي خو تاسو خو سوچ یقین نه خاصه ته چې تاسو خزي د لپاره کوي تاسو محبوب د لپاره کوي اکثر خلک تعویذ محبوب د لپاره کوي او په کور کې فیملی وي خزي وي یا هسبند وي هغه سوچ لري چې هغه باندې به اثرات وشي چې دا تاسو خپل انډیوال د لپاره کوي نو تاسو خپل سوچ کې صرف خپل انډیوال ساتي بل په هیڅ کوم نه ساتي چې تاسو تصور کمزوري وي نو تاسو د خپل محبوب چې چا د لپاره د تعویذ تاسو کوي دغه تصویر هم وړاندې کې خودلې شي اوس کدي چې تاسو راغو چې زموږ روحانيت کم دي تاسو روحانيت زیات دي تاسو موږ د تعویذ کوي نو تاسو به بیا د مخ کس ولا سوچ ساتي چې موږ د تعویذ کوو د انسان لپاره چې دا تعویذ د انسان ته رزلټ ورکړي او چې کومي خويندې ورونه پنځه وخت مونږ ورځ کوي قرآن تلاوت کوي نو دا تعویذ بو هغه خويندې ورونه لیکي بقایا چې کوم دا چن خلک وی چې هغه مونږ ورځ نه کوي بس تعویذونو ته ور وظیفو ته زور ورکړي وي نو هغه مهرباني وکړي دا تعویذ مکوئ بلکې یو تعویذ هم مکوئ ولې چې تاسو په الله باندې یقین نه ساتي الله عبادت نه کوي مونږ ورځ نه کوي قرآن تلاوت نه وایي چې الله تعالی کتاب دی نو بیا د تعویذونو د وظیفو څخه ضرورت نشو پاتې او دا به هغه خويندې ورونه کوي هغه به د رزلټ په خپل سترګو باندې وګوري بیا به تاسو د قبله طرف ته مخ کوي او تنهایی ځای به منتخب کوي هغه ځکه کېدلی شي نو اگربتی به هم ولګوي چې په هغه کمرې کې خوشبوئی او هغه به بالکل پرسکون د تنهایی ځای چې هغه ځکه څوک زیره زینا بیا به داسې خانه جوړې کې چې څنګه په تعویذ کې خانه جوړې شوې دي پهله به خانه او شماري چې څومره خانه دي بیا به دا خانه تاسو جوړې کړئ بیا ټولو نمبر لیکل شوی دی 786 یعنی دی بسم الله شریف ولا عدد لیکل شوی دی تاسو به دا ولیکئ بیا به تاسو د شی اړخ نه چلو کوي ګس طرف ته وځي کو بیا د شانتي په ټولو خانو کې به د شی اړخ نه چلو کوي لکه څنګه چې موږ د قرآن تلاوت د شی اړخ نه چلو کوو نو دغه شانتي به تاسو د تعویذ د شی اړخ نه لیکئ بیا د دې لاندې چې کوم لیکل شوی دی د الله نومونه دا به مکمل تاسو بیا ولیکئ بیا چې تاسو دا چا د پاره کړی وي د کې د نمونه ضرورت نشته دی صرف تاسو سوچ او صرف تاسو تصور ضرورت دی چې چا د پاره د تعویذ تاسو کړی وي که ځان د پاره وي او قبل چا ته ورکولو د پاره وي صرف په دې مهو تصور ساتي د مهو طرف ته سوچ لري چې دا تعویذ موږ بل چا د پاره کوو یا ځان د پاره کوو یا کوم مقصد د پاره کوو چا د پاره کوو نو دا به تاسو مکمل سوچ خپل ځای کې وساتئ د کې د نمونه ضرورت نشته دی بیا به دا تاسو په یو شنه چمړې کې بند کړئ موم جمع وي کوي د تعویذ شکل ور کوي بیا به یو شنه چمړې کې بند کړئ شین کلر تار بور کې واچوي او دا به تاسو په خپل هاړه باندې یا په خپل شین مټ باندې که خزي وي هغه به په ګس مټ باندې تړي او کچري هلکان وي نو هغه به په خي مټ باندې تړي او بهتره دي د تعویذ له استعمال د اعلان نمونه دی ورکی چې دا تاسو په هاړه کې واچوي چې په زړه باندې دي ولې چې په لاس باندې واچول په مټ باندې دی واچول نو چې په اند باندې کېږي نو دا نمونه دی ټول وجود لاندې نو دا د الله دی نمونه به حرمتي ده نو دا تاسو بس په هاړه باندې واچوي که خويندې دي او که ورونه دي نو ان شاء الله چې چا لپاره دا تاسو کړی وي تاسو صرف یو ځلې د مغه انسان یا د مغه چې چا لپاره کړی وي تاسو د مغه وړاندې راشي او درېږئ او د تعویذ باندې کوم لاندې د الله نمونه لیکل شوی دي دا یو تسبیح وایي نو بیا د تعویذ رزلټ به تاسو په خپل سترګو وګورئ چې کوم محبوب د پاره تاسو کړی وي کوم انډیوال د پاره تاسو کړی وي تاسو وګورئ چې لکه مې دی او بونه بهر کې وسنګ ټوپانی وای نو بیا به تاسو محبوب
ستاسو خاوند ستاسو فیملی کې چا د پاره وي نو تاسو به په خپل سترګو وګورئ چې هغه ستاسو په خپو کې لوړی کې چې مونږ سره محبت وکړه زمونږ محبت لاس ونیسا مونږ نه علاوه بل چرته مزه مونږ چې تاسو نه جدا شو مونږ بمړ شو تاسو ته یو سخت په تاسو نه جدا کیږي 24 غنټې به هغه تاسو سره وي خو دې تعویز دا یو شرایط بل هم دی چې دا به تاسو جایز مقصد ته پاره ساتي کچري تاسو نه جایز مقصد ته پاره وکړو نو الله تاسو ګوري د ګناه به تاسو په ذمہ وي زما هړه خلاصه ده زه تاسو ته مکمل ډیټیل سره ویډیو جوړوم بقایا دې تعویز کوم مقصد د پاره کوي جایز د پاره کوي ناجایز د پاره کوي هغه ګناه او ثواب د تاسو په هاړه ده که تاسو ثواب په نیت باندې بل چاته ورکوي او که تاسو ناجایز مقصد د پاره استعمالوي د پردیو خويندو ورونو ژوندۍ بربادوي یا د چا فیملی کور بربادوي نو دا ګناه چې کوم دي د تاسو په هاړه باندې دي دینه زما هاړه آزاد دي زما کار ته تاسو ډیټیل سره پویول نو چې څومره پرې کې دلی شي تاسو به اسانتا سره پویوم او د تعویز ټیم نه دی مقرر اورځي نه دی مقرر خو به تر دې محبت تعویز د پاره اکثر دا ورځي دي چې تاسو د جمعې په ورځ وکي یا د منګل په ورځ وکي یا د جمعې رات په ورځ وکي دا درې ورځې چې کوم دي د محبت لپاره ډېر زیاتې مفید دي چې اکثر زه چاته تعویزونه محبت لپاره ورکوم نو په درو ورځو کې ډېر ورکوم نو تاسو دا درې ورځې کې ورته کوم تاسو ته اویلیبل وي تاسو په ماهر ځبان دی او کني وي تاسو کوم ورځې هم کولای شئ په واتس اپ باندې وایي چې څومره خويندې ورونه وي چې ما هم ما تعویزو کې او خپل فائدہ ته اوچته کی تاسو ماته فصل په واتس اپ باندې میسجونه وکړئ چې زموږ کار وشولو الله دې څومره چې مسلمانان دي الله دې ټول جایز حاجتونه پوره کړي زما دعاګانې دي خپل خويندو ورونو لپاره خدای یو گزارش دی چې تاسو ماته په واتس اپ باندې مو وایي تاسو په کمنټ کې وایي چې د تعویز مونږ ته ریزلټ راکړلو نو چې ما کمنټونه نور خويندې ورونه ګوري نو ما تعویز بزان لپاره استعمالوي او د هغه کار به هم کیږي دا هم یو صدقه جریه دی چې تاسو د واجینه دي چې کور آباد شي د چا په ژوند کې خوشحالي راشي د چا په شونډو باندې مسکا راشي نو د چا چې نو امید خلک وي چې هغه امیدونه پوره شي او نو د وجنه تاسو په کمنټونو کې لازمي وایي او چې کم تعویز په تاسو باندې الټا اثرات وکړلو د تعویز شرط په کمنټ کې وایي چې کوم فائدې ورونه دي چې تاسو مثال غلط کړی وي چې هغه فائدې ورونه هغه تعویز نه استعمالوي تاسو ماته په واتس اپ باندې میسجونه کوي چې هغه صرف زه ګورم او تاسو یې ګورئ نور چې څومره زما کتون کې دي زما فیملی ولې دي زما چینل چې سبسکرایب کړی دی هغه زما فیملی ده او زه خپل فیملی د لپاره هیڅ څوک هم بچ نه خوښوي زه خپل فیملی د لپاره داسې تعویزونه راوړم چې زما څومره کتون کې دي هغه چې دومره مهنتونه کوي نو چې هغه تعویزونه وکړي چې هغه ته ریزلټ ملاو شي نو تاسو هم مهرباني کوئ چې په کمنټ کې چې تاسو ته ما کومې خبرې وکړي تاسو ته ویډیو وګورئ او په کمنټ کې وایي په واتس اپ باندې ماته میسجونه تاسو کوئ دا ماته هیڅ معنی نه لري تمام معنی دا دي چې زما دا چینل جوړ کړی الله رضا لپاره دی خويندې ورونو لپاره دی چې خلک تر فائدہ اوچته کی نو تاسو په کمنټ کې وایي او دا تاسو هغه خلکو سره هم شیر کوئ ویډیو چې کومې خويندې ورونه ډېر داسې دي چې هغه د زحل چاته نشي ویلې کېدلی شي د هغه په زړه کې تاسو ډېر څه وي چې هغه وایي خو تاسو ته ویلې نشي نو چې تاسو هغه دا ویډیو وګورئ ځان لپاره تعویز استعمال کړئ او د هغه نیمګړی محبت پوره شي د هغه زړه خوشحالي پوره شي نو تاسو لپاره هم ثواب او اجر دی نو تاسو ویډیو ګورئ پورا او سکیپ کوئ ما چې تاسو په مکمل ویډیو باندې پوهیږئ نو تاسو نه په تعویزونو کې میسټیک هم نه کیږي اکثر خلک ویډیو سکیپ کی بیا نه په واتس اپ باندې پوښتنه کوي چې موږ نه خدای ارشوي چې موږ څنګه وکړو تاسو ویډیو پاره درې سلور ځل وګورئ تاسو ته پته ولګي چې په ویډیو کې ما څه ویلي دي په کوم ورځ ما خودري دا کوم ساعت ما خودلې دي نو کومه طریقې ما خودري ده نو تاسو په پوه شئ به ما دې بعد تاسو تعویزونه کوئ امید لرم چې زما دا ویډیو به هم تاسو ډېر زیاته پسند کړئ چې ما تاسو لپاره دومره زبردست تعویز راوړلو چې او خویندورونو لپاره د هغو ټولو په فرمایش باندې نو تاسو سره هم دومره پکارئ چې تاسو ما ته سپورټ راکړئ چې ویډیو کله وګورئ نو ویډیو لایک کوئ د سره زما حوصله افزایي کیږي ما ته خوشحالي ملوي چې زما کتونکي چې څومره هم دي هغه زما ویډیو پسندوي او چې کوم مقصد لپاره تاسو تعویز غواړئ وظیفه غواړئ نو تاسو په کمنټ کې وایئ
په واتس اپ کې تاسو ماته بیل میسیجونه کوئ نو ماته په زرګونو خلک باندې میسیجونه کوي بیا چې زه یو ته جواب ورکړم بیا ما نه هیر شوي وي چې کم کس ته ما جواب ورکړی دی نو تاسو په کمنټونو کې وایي چې زه به تاسو ته انشاءالله جواب مها ساعت کې درکوم که تاسو د ما د تعویضونو اجازت غواړئ نو اجازت دپاره ما آسان شرط ایښی دی چې تاسو زما چینل سبسکرایب کړئ او په کمنټ کې الله اکبر ولیکئ زما دا اړخه به تاسو ته روحاني اجازت میلاو شي د هر یو تعویض چې کم تعویض کوئ د مها کمنټ مها ویډیو په کمنټ کې الله اکبر لیکئ د مها تعویض اجازت به ته میلاویږي اکثر خویندې ورونه داسې وي چې ها یو تعویض وګوري او بس ویډیو د یو تعویض له وګوري او تعویض د بلې ویډیو له وګوري په مها کې کمنټ نه وي کړی نو د مها ولا اجازت ورته نه وي میلاو شوی بیا هغه تعویضونه ځان دپاره کوي بیا ورته ریزلټ نه ورکوي نو چې کوم تعویض تاسو ځان دپاره کوئ هغه ویډیو وګورئ په مها ویډیو باندې کمنټ وکړئ تاسو ته به زما د اړخه روحاني اجازت میلاو شي بیا به تاسو سره په نیکسټ ویډیو کې میلاویږم تر هغه پورې مو په لوی الله سپارم الله حافظ